دا د افغانستان اقتصاد دی او دا د هغه نقدو پیسو اندازه ده چې د افغانستان په اقتصاد کې چلیږي، یعنی کار ته پورته کیږي. یوه اندازه دغه نقدو پیسو د افغانستان په بانکونو کې ده، یوه اندازه دغه نقدو پیسو د تولیداتو په بازار کې ده، یوه اندازه دغه نقدو پیسو د سرو زرو په بازار کې ده، یوه اندازه دغه نقدو پیسو د املاکو په بازار کې ده، یوه اندازه دغه نقدو پیسو خپله د نقدو پیسو په بازار کې ده لکه صرافۍ، او یوه اندازه دغه نقدو پیسو په نورو کوچنیو بازارونو باندې ویشل شوې ده. بدبختانه یوه اندازه چې دغه نقدو پیسو چې باید د ونډو په بازار کې وای هغه خالی دی هغه بازار، ځکه افغانستان د ونډو بازار نه لري. له همدې امله لویې کمپنۍ او کوچنۍ کمپنۍ همدارنګه متوسطې منځنۍ کمپنۍ دا ته د پرمختګ ډېر کم کوي، ځکه چې هغه کمپنۍ چې وغواړي پرمختګ وکړي غواړي نغدې پیسې ترلاسه کړي او خپلې ونډې خرڅې کړي، دلته یې ونډو بازار شتون لري. همدارنګه هغه کسان چې نغدې پیسې لري په کورونو کې هغوی پانګونه نشي ترسره کولی په لویو کمپنیو کې. دغه ستونزه ده چې دغه بازار دلته شتون نه لري او له دغه بازار څخه موږ استفاده نشو کولی. خو که چېرته یو روغ اقتصاد موږ ولرو، یو سم اقتصاد موږ ولرو، د دغه بازارونو ترمنځ کومې نغدې پیسې چې کار ته پورته کیږي یا کوم تعاملات چې ترمنځ صورت نیسي هغه ټولو بازارونو په ګټه دي. خو که چېرته موږ راشو مثلا د بانک بازار ته چې په بانک کې کومې پانګونې چې شوي دي د نورو سکتورونو د نورو برخو نغدې پیسې ورته را انتقال کړي چې تر څو پورې موږ ډېره ګټه وکړو، یا د تولیداتو بازار ته راشو یا د املاکو بازار ته راشو، په دې شکل سره ډېرې پیسې که چېرته موږ ورته راوړو هغه نغدې پیسې څنګه کېږي ضایع کېږي، او هغه ګټه چې باید هغه بازار وکړي هغه ګټه هم څنګه کېږي ضایع شوله، ځکه دغه بازار ډېر لویوالی نه لري چې تر څو دا ټولې پیسې ضایع کړي، همدارنګه ډېر ژوروالی نه لري. ډېر وخت که چېرې تاسو لیدلي په افغانستان کې د املاکو بازارونه یو په یو ښکته راشي یا په بانک کې پیسې ډېرې وي خو هېڅ استفاده ورڅخه نه کېږي، ځکه ټولې پیسې همغه طرف ته تللي وي. هېڅ یو د دغه بازارونو څخه نه ښه دی او نه بد دی. ښهوالی یا بدوالی په دې پورې اړه لري چې څومره نغدې پیسې دغه بازار ته راځي یا دغه بازار څخه ځي، یعنې عرضه او تقاضا په دغه بازارونو کې په کومه اندازه ده.